زه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم باید تاسو ته قناعت درکړم، هم خپل حکومت ته او ملت ته. اوس تاسې راته ووایسته کوم هغه اقدامات دي چې نړیوالې ټولنې کړي دي او زه خپل مشرانو ته خپل ولس ته قناعت ورباندې ورکړم. په افغانستان بندیزونه لګېدلي دي، په بانکي سکتور باندې بندیزونه پراته دي، تجاران هم له یو عالم مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی د غذایي موادو د سون موادو په راوړلو کې پیسې نشي انتقالولی. همدارنګه د تعلیم موضوع ده، که دلته 1 میلیون شاګردان له تعلیم نه بې برخې دي، دا 9 میلیونه چې په تعلیم بوخت دي، له دې سره ولې مرسته نه کېږي؟ دا کوم بشر ده، دا کوم اړتیاوې لري، په دې کې کوم نجونې او هلکان ټول شامل دي. همدارنګه د رسمیت پېژندنې موضوع ده چې افغانستان چوکۍ تر اوسه د هغه چا په لاس کې ده چې هغه نه د حکومت نمایندګي کوي، نه د ولس نمایندګي کوي، نه د یو بل جهت نمایندګي کوي. دلته چې کوم مثبت اقدامات شوي دي، دلته امریکا او ناټو 50 هیوادونه وو، هغو ټولو امنیت نه سوی ټینګولی. نن هغه امنیت موږ په یوازې سر باندې ټینګ کړی، ټولو هغو ډلو ټپلو مخه نیول سوې چې پخوا به دوی ته ګواښ و، نړیوالو ته به ګواښ و. خو د دې نه ستاینه وسونه چې همکاري وکړه. مخدره مواد چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات تولیدونکی وي، اوس هم هغه اندازه 0 ته راټیټه کړې ده، خو هېچا په دې برخه کې د موږ له بزګرانو سره مرسته ونه کړه. په تېرو 20 کلو کې 40 لکه انسانان معتاد شوي وو، د هغو په علاج باندې موږ شروع کړې ده راټولوو یې، خو څوک یې په اړه هېڅ ډول همکاري نه کوي. همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې د اسلامي امارت مشران به له تور لیسته وځي، تر اوسه هم نه دي وتلي. وخت کې زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري له تاسې سره او له نورو نړیوالو سره، نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راسي؟ همداسې په د تېر 1.5 کال کې د بشري مرستو په برخه کې څومره ښه همکاري موږ وکړ. هغو سیمو ته مرستې ورسېدې چې په دې 20 کاله نه وې رسېدلې. اوس که لږ محدودیت راځي، هغه باید سره وزغمو، حل ورته پیدا کړو.